سم نه یما چې ځان په کاڼو ولم لیونی شوی اسمان په کاڼو ولم سم نه یما چې ځان په کاڼو ولم لیونی شوی یم اسمان په کاڼو ولم ګناهګارېږم چې شیطان په کاڼو ولم ثواب دپاره مسلمان په کاڼو ولم ګناهګارېږم چې شیطان په کاڼو ولم ثواب دپاره مسلمان په کاڼو ولم او نن یو هندو د رب د شانه خبرداره شولو ویلې مندر ته ځم بګوان په کاڼو ولم نن یو هندو د رب د شانه خبرداره شولو ویلې مندر ته ځم بګوان په کاڼو ولم او د فلسطین په غم یې ونه ژړل بد یې وکړو د کلمې ملک پاکستان په کاڼو ولم د فلسطین په غم یې ونه ژړل بد یې وکړو د کلمې ملک پاکستان په کاڼو ولم او نظیره نن مې درې بچي د لوږې تندې مړه شو نظیره نن مې درې بچي د لوږې تندې مړه شو کونډې ژړلو ویلې خان په د ژوند نه تنګ ستړي ستومانه خودکشي کړې ستړي ستومانه خودکشي کړې ده دې بدقسمته بې ایمانه خودکشي کړې ده او ځان یې خمار کړو دومره وسکل چې پې سا ووته ځان یې خمار کړو دومره وسکل چې پې سا ووته د خان بچي څومره اسانه خودکشي کړې ده او لور یې د یار سره بېګا د کوره وتښتېده لور یې د یار سره بېګا د کوره وتښتېده پلار یې قسم دی د خفګانه خودکشي کړې ده او چې دا شیشه او ګیټ به چا ورته خلاص کړی وي نو ورته خلاص کړی وي نو یو لیوني پاس د اسمانه خودکشي کړې ده او په محبت کې خو بېشماره خلکو ځان ووژل نظیر کمکل بېجانانه خودکشي کړې ده مننه د اسرائیلو که توهین ولیکم څنګه به وي که یو نظم په فلسطین ولیکم څنګه به وي افغانستان ته که شیرین ولیکم څنګه به وي وزیرستان ته که نیازبین ولیکم څنګه به ما د خیبر یتیمانان سکون ته چېرته پرېږدي ما دا بېرحمه قاتلان سکون ته چېرته پرېږدي ما دا خرڅ شوي مشران سکون ته چېرته پرېږدي ما د نامې مسلمانان سکون ته چېرته پرېږدي او زه د پښتون غم په ملا باندې مات کړی یم زه خپلو خلکو په بلا باندې مات کړی یم زه د پښتون غم په ملا باندې مات کړی یم زه خپلو خلکو په بلا باندې مات کړی یم لکه چینار یې په هوا باندې مات کړی یم د دنیا خلکو په دنیا باندې مات کړی یم په دنیا باندې مات کړی یم زه د لیلا د زنې حال چېرته لیکلی شمه زه ښایستونه او جمال چېرته لیکلی شمه دوه مینان د بیرې ټال چېرته لیکلی شمه زه ستا په سترګو کې کمال چېرته لیکلی شمه ځکه څه لیکم د پښتون په تباهۍ به لیکم د پښتون په تباهۍ به لیکم ځکه څه لیکم د افغان په جدایۍ به لیکم ځکه څه لیکم په دې خپلې زندګۍ به لیکم ځکه څه لیکم په یتیمې ګلالۍ به لیکم ما نه په زلفو او کمسو لیکل بیخي نه کېږي ما نه په ناز او په نخرو لیکل بیخي نه کېږي ما نه په سوال او په زارو لیکل بیخي نه کېږي ما نه په سترګو او بڼو لیکل بیخي نه کېږي لوبې که کېږي نو زمونږ په قبایلو کېږي نو زمونږ په قبایلو کېږي قبضې روانې دي زمونږ په وسایلو کېږي اصل جهاد خو د وطن په اسرائیلو کېږي ذکر بیا ولې په پانځیب او په پایلو کېږي ذکر بیا ولې په پنځیب او په پایلو کېږي هر څوک هوښیار وي چالاک سړی رنګ نه معلومیږي مینه ناک سړی خپل مطلب پوره کړي د بدن وږی مینه مینه نه کوي ناپاک سړی تا سره درهم دینار لیدلی دي سیب نه خپلیږي د خوراک سړی او ډیره بیماری هم ګورې حسیس دی سم د ګناهونو نه کی پاک سړی او بیا ورته نظیره سر ټیټی هم نه خېټه باندې موړ چې کی رضاک سړی خېټه باندې موړ چې کی رضاک سړی